بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ راځو موږ او تاسې د کنټرول پنل مربوط کار ترسره کوو. مخکې مو د نوټ پاډ، وورډ پاډ، ایم اس پینټ او همداراز د کمپیوټر په باره کې معلومات او د ډیسکټاپ په باره کې او په ډیسکټاپ باندې د موجودو شیانو اشکال په باره کې معلومات درکړل. خو نن راځو موږ او تاسې د کنټرول پنل برخې ته چې په دې کې موږ کوم ضروري کمانډونه دي هغه ټول تدریسوو انشاءالله. خو که چیرته موږ او تاسې وغواړو خپل کمپیوټر کې تاریخ، وخت، ډیټ اینډ ټایم برابر کړو، تغییر پکې راولو، چینج کړو، د کومو لارو کولی شو چې دغه تاریخ، وخت، نیټه یا ډیټ اینډ ټایم په خپل کمپیوټر یعنی په خپل سیستم کې برابر کړو تر څو د خپل هیواد سره یې مطابق کړو. یا که چیرته زموږ کمپیوټر کې تاریخ یا وخت غلط شوی وي څنګه کولی شو هغه تاریخ او وخت یا ډیټ اینډ ټایم بیرته برابر کړو. راځو په دې باندې عملاً کار کوو. په څو طریقو کولی شو. اول راځو ماوس پاینټر را اخلو، دلته لاندې ټاسک بار نوټیفیکیشن ایریا کې دلته ماوس پاینټر ګورئ چې دلته تاریخ او وخت موجود دی. موږ او تاسې کولی شو چې له دې ځایه هم تاریخ او وخت برابر کړو. په دې باندې کلیک کوو. هر کله مو چې په دې باندې حکوم کلیک، لیفت کلیک، چپ کلیک، هر کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ تاسو ته تاریخ یعنی جنتري او هم ساعت ښکاره کیږي چې ګورئ کوم تاریخ ده او کوم وخت دی، کومه میاشت ده، کوم کال ده، کوم څو بجې، څو دقیقې او څو ثانیې دي، سهار ده او یا هم ماسپښین دی. خو که چیرته دغه تاریخ غلط وي نو څنګه کولی شو؟ راځو دلته لاندې چینج ډیټ اینډ ټایم سیټینګ باندې کلیک کوو. دا د یوه طریقه. خو که چیرته له دې ځایه نه وي موږ کولی شو چې د کنټرول پانل له لارې هم دغه کار ترسره کړو. راځو ماوس پاینټر راخلو چیرته سټارټ بټن، په دې سټارټ مینو کې راځو کنټرول پانل ته. د دې نه وروسته د کنټرول پانل په برخه کې موږ په دغه وینډو کې څه شی ګورو؟ ډیټ اینډ ټایم. ډیټ اینډ ټایم ګورئ چې دلته موجود ده. ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کوو. ګورئ چې همغه ډایالوګ یې بیرته موږ ته ښکاره کړ. خو د دې دوه طریقو له لارې تاسو کولی شئ چې تاریخ او وخت برابر کړئ. څنګه کولی شو چې تاریخ کې تغییر راولو، په وخت کې تغییر راولو؟ راځو اول کوم ټاب ده؟ ډیټ اینډ ټایم ډایالوګ کې اول ډیټ اینډ ټایم ټاب کړلی شو. په دې کې موږ تاریخ او وخت کې تغییر راولو. نو که چیرته تغییر پکې راولو دغه ساعت ګورئ، دغه تاریخ ګورئ، ټایم. راځو چیرته چینج ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کوو. هر کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته راځو که چیرته په میاشت کې کوم میاشت غلطه وي، که چیرته میاشت غلطه وي نو میاشت بدلو، که کال غلط وي کال بدلو، او که ورځ غلطه وي دلته ورځ بدلو. فرض کوئ اوس د اکتوبر میاشت ده، که موږ یې بدلول غواړو نو بدلولی شو. نومبر، ډسمبر. خو مونږ کړلی شو د دې لارې چپ طرف ته میاشت کمیږي او ښي طرف ته زیاتیږي. فرض کوئ تاریخ نن اول تاریخ ده اکتوبر اول انتخاب. خو که چیرته غلط وي موږ او تاسو کړلی شو چې په دې کې تاریخ انتخاب په اخر کې اوکې انشاءالله مشکل به نه وي. خو که چیرته کال بدلو نو د دې ځای په دغه پاس برخه کې چې شي باندې کلیک کوو. راځو بیرته بیا یې ګورو چینج ډیټ اینډ ټایم. کال بدلو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې کلیک وکړ کال زیاتوو او یا یې کموو. 14، 2014، 2015،
او کوم کال د اوس فی الحال 2014 کومه میاشت ده میاشت به وګورئ جنوري ده او که یا هم فبروری ده خو کومه میاشت ده اکتوبر میاشت ده لسمه میاشت میاشت انتخاب څوام تاریخ ده 29 تاریخ ده اینه وروسته اوکی خو که چیرته تاریخ هم برابر کړ که چیرته وخت کې نیمګړتیا وي وخت غلط وي نو کړلی شو چې د دې ځای نه وخت کې تغییر راولو ساعت کمو یا زیاتو لاندې طرف کمیږي او یا پاس طرف زیاتیږي تاسو کړلی شئ چې د کیبورډ له لارې هم پکې شماره ولیکئ اوه او یا هم شپږ دې نه انشاءالله پوه شولی که چیرته موږ غواړو د خپل کمپیوټر د تاریخ او وخت لپاره جنتري بدله کړو نو کړلی شو چې د دغې لینک څخه استفاده وکړو کلندر بدلو چینج کلندر سیټینګ موږ کړلی شو چې اوس په دې ځای کې د کلندر یا د جنترۍ سیټینګ هم بدل کړو چې دا د دې په خاطر چې اول ده میاشت ښکاره شي په تاریخ کې بیا د ورځ ښکاره شي او بیا د کال ښکاره شي دا د شارټ یعنی لنډ تاریخ لپاره او که چیرته وغواړو بدلې کړو بدلولی شو په دې لست باندې کلیک کوو اول د میاشت وي بیا د ورځ وي بیا د کال وي اول میاشت خو د کوم د حروف چې زیات بریښي دغه د میاشتې نوم بیا ښایي لکه جنوري فبروري او که کم وي بیا موږ ته د هغې په ځای چې شی ښایي اول دویم ښایي دا د شارټ تاریخ دی پر او که لانګ تاریخ موږ تاسې انزرټ کوو داخلوو خپل کمپیوټر کې هغې فارمیټ هم بدلولی شو ډي ډي د چې نه نمایندګي کې د ورځې نه لکه سنډې منډې منت جنوري فبروري ډي ډي دغه ډي ډي دوه دغه د اول دویم تر دېرشمه یو دېرشم پورې او وای معنا د کال کوي پوه نه شوی ښه انشاءالله په دې به پوه شوئ که چېرته موږ به تاسو معلوم کړو چې که موږ دوه تاریخونه په خپل منځ کې توپیر ورکوو کړلی شو چې د کوم تاریخ نه زموږ تاریخ محاسبه شي اوس کوم تاریخ ده د 1930 نه تر 2029 پورې موږ ته د دې په منځ کې ترجمه کېږي کلونه که موږ او تاسې دغه زیاتوو هلته شروع به هم اضافه کېږي ګورئ او که دا کموو شروع به هم کمیږي خو بله خبره فرست ډے اف ویک زموږ او تاسو د هفتې د شروع ورځ کومه ده سنډې ده اکثره غربي هیوادونو کې د هفتې شروع له کومه ورځې کېږي له دوهم ورځې ده خو زموږ په هیواد کې شروع د هفتې د هفتې ورځې نه کېږي یعنې سچرډې نه نو دلته چې انتخابوو سچرډې موږ تاسو کړلی شو چې انتخاب کړو دغه شروع د چې شوه دغه شروع د هفتې شوله انشاءالله په دې به هم پوه وئ په دې کې نوره خبرې هم موجودې دي خو دا خبرونه انشاءالله وروسته کار کوو دا په دې خاطر موږ دغه کار ترسره کړو که چېرته بیرته د عادي حالت ته واپس کوئ نو ریسیټ بیرته عادي حالت ته واپس شولو په آخر کې اوکې ښه انشاءالله په دې پوه شوي وئ بله خبره په دې باندې انشاءالله پوه شو تاریخ وخت مو برابر کړ په آخر کې اوکې ښه که چېرته موږ او تاسې وغواړو د خپل کمپیوټر موقعیت یعنی ستاسو کمپیوټر اوس په الحال چېرته په خپل کمپیوټر باندې کار کوئ کوم هیواد کې د خپل هیواد ټایم زون هم ورته انتخابولی شئ ټایم زون دلته د نړۍ ټول هیوادونه دي د نړۍ ټولو هیوادونو لیست درکوي دلته چې هر کله په دې چینج ټایم زون باندې کلیک وکئ تاسو کولی شئ چې دلته د خپل هیواد چې هغه د خپل هیواد یا پایتخت یا مرکز په نړۍ کې پیژندل شوی وي ټایم زون کې هلته انتخاب شوی وي همغه ځای انتخابولی شئ په دې لیست باندې کلیک وکړو تاسو ګورئ چې د هر هیواد وخت دلته موجود دی
تاسو کولی شئ په دې لیست کې خپل هیواد کوم هیواد کې چې تاسو موجود وئ د همغه هیواد زوم انتخاب کړئ. ټایم زون زموږ کوم د کابل زموږ هیواد پایتخت دی د افغانستان. خو دلته ګورئ چې یو ټي سي جمع 4 او 10. مطلب دغه ده چې زموږ هیواد د نړیوال ساعت سره څومره توپیر لري پلاس 3 ساعته 4 ساعته 10 دقیقې 4.5 ساعته فرق موږ او تاسو د لندن ګرینویچ ګړۍ سره لرو. په دغسې نوره هیوادونه هم اسلام آباد وګورئ چې هغه 15 ساعته وخت لري. د اسلام آباد په نسبت موږ او تاسو د ګرینویچ ګړۍ ته نیم ساعت نږدې یو. دغسې د نورو هیوادونو ساعتونو توپیر هم تاسو له دې ځایه له دې لیسته معلومولی شئ. خدای دې وکړه چې په دې هم پوه وئ. اوکې تاسو دلته ګورئ چې یو ټي سي لیکل شوی د یو ټي سي مخفف د څه شي دي؟ یو ټي سي کوارډینیټډ یونیورسل ټایم یا یونیورسل کوارډینیټډ ټایم. په دا معنی چې په دې دغه بیس یا په دې قاعده باندې د نړۍ د هرې برخې ټایم اندازه کیږي، د ټایم زون اندازه کیږي. دغه قاعده او بیس دی. ښه په دې هم انشاءالله پوه شولئ. که چېرته موږ او تاسو وغواړو علاوه د دې نه چې د خپل هیواد ساعت او تاریخ دلته معلومیږي، نو موږ کړلی شو چې د دوو نور هیوادونو ساعتونه یعنې د هغې هیوادونو وختونه هم دلته ښکاره کړو. فرض کوئ موږ غواړو چې یو ساعت اضافي 2 ساعتونه اضافي دلته ښکاره کړو په دې هغې ساعت سره د دې وخت سره نږدې. راځو چېرته اډیشنل کلاکس، دا معنی چې اضافي ساعتونه. د اضافي ساعتونو د راوړلو دپاره موږ کړلی شو چې شو دیس کلاک چیک بکس فعال کړو. د کوم هیواد ساعت مو پکار دی بل؟ راځو دلته لیست کې انتخابو. فرض کړئ چې اسلام آباد غواړو. اسلام آباد کې څو بجې به وي همغه ساعت موږ ته دلته ښیي. راځو دلته نوم ورکوو پاکستان. فرض کړئ چې موږ تاسو نوم ورکړ شو دیس کلاک یو بل ساعت هم ښکاره کوو. دغه ساعت د کوم هیواد؟ نو چې د کوم هیواد تاسو پکار وي دلته کړلی شئ چې یو بل هیواد هم انتخاب کړئ. هغه ستاسو خپله خوښه ده چې په دې لیست کې کوم هیواد تاسو غواړئ. فرض کړئ موږ او تاسو یو بل هیواد انتخابوو. لکه کوم؟ دلته لیست کې ګورو سنټرل امریکا یا بل توصیې په دې ځای کې کړلی شئ چې د خپلې خوښې هیواد د خپلې خوښې ټایم زون ورته انتخاب کړئ. ښه موږ راځو یو بل ځای انتخابوو. کوم ځای؟ تهران. فرض کړئ تهران مو انتخاب کړ. تهران کوم ځای کې ده؟ 3.5 ساعته فرق د نړیوال ساعت سره لري. موږ کړلی شو چې دلته نوم هم ورته بدل کړو. اوکې په آخر کې اپلای. بل خبره انټرنیټ ټایم. دغه ټاپ د چې په خاطر استعمالیږي؟ دغه ټاپ د دې په خاطر استعمالیږي که چېرته زموږ کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل وي. موږ کړلی شو چې د خپل کمپیوټر ساعت او تاریخ ډیټ ان ټایم د یو مشخص ټایم سرور یا د مشخص نړیوال سرور سره برابر کړو. موږ کړلی شو چې په دې کې سیټینګ وکړو چینج سیټینګ. هر کله مو چې دغه ټاپ کلیک کړ دغه کمانډ کلیک کړ تاسو ته دغه دویم د انټرنیټ ټایم سیټینګ ډایالوګ راځي. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه چیک بکس انتخاب کړئ سینکرونایز ویت ان انټرنیټ ټایم سرور. که دغه چیک بکس فعال وي ستاسو کمپیوټر
تاریخ او وخت د دې سرور سره ساینکرونایز یعنی یو شان کیږي او که فعال نه وي تاسو نشئ کولی چې له دې سرور ځنې خپل کمپیوټر ساینکرونایز یعنی یو شی کوي. خو موږ کړلی شو په دې لیست کې د انټرنیټ له مخې یو ټایم هم ورته انتخاب کو چې زمون کمپیوټر د دې سرور له لارې برابر شي. چې شی برابر شي تاریخ او وخت د خپلې خوښې یو سرور ورته انتخابوو. په آخر کې اپډیټ نو که انټرنیټ سره وصل وي اپډیټ نو مفعاله کړ ستاسو تاریخ او وخت د دې سرور له لارې تنظیمیږي. یعنی په دې سرور کې چې کوم تاریخ او وخت وي ستاسو کمپیوټر کې به هم دغه تاریخ او وخت برابر شي. خدای دې وکړي چې په دې هم پوه شوي وای. دغه درس چې موږ او تاسو نن تکرار کړ دغه اوس راشئ د 1 ساعت په ځای څو ساعتونه دي 3 ساعتونه پاس تاریخ ښیي لیست کې چې د ټیوزډے د اکتوبر 19 لوکل ټایم زموږ خپل ټایم ټیوزډے 9:52 AM او پاکستان کې 8:22 او په تهران کې 6:53 AM. خدای دې وکړي چې دغه درس د تاسو لپاره مفید او ګټور تمام شوی وي. دا و د نن ورځې لپاره زموږ درس چې تاسو لپاره مو وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې په دې درس کې کومې نیمګړتیاوې زموږ نه شوي موږ وبخئ او بیا هم موږ د تاسو سالمو نیوکو او انتقادونو په تمه یو